بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم انجینیر محمد نبی او یوسفزی سیول انجینیرینګ کې تاسو ته خوش آمدید ویم. نن ما داسې ټاپک راغستی چې ټوټل سټیشن او پریزم که نه د ټوټل سټیشن د ای ډي ایم نه چې کله شعاع لاړه شي پریزم ته او هغه واپس راشي ټوټل سټیشن ته، نو موږ له نارتینګ او ایسټینګ ویلیو چې دا هغه راکړي دا څنګه راکوي. صحیح ده. نو ګورو دا زموږ سره ټوټل سټیشن دی او دا زموږ سره څه دی؟ پریزم دی. اوس کله چې مونږ پوینټ والو د ای ډي ایم نه دا شعاع راوځي. صحیح ده. دا شعاع دلته کې را روانه ده. صحیح ده. په دې باندې نظر ساته. دا شعاع هم دغه شان کانټینیو روانه ده. ټیک ده که نه؟ دا شان کانټینیو روانه ده. دا پریزم ته چې نږدې شي پریزم ته دلته ورسېده. ټیک شو. کله چې دا دې پریزم ته راورسېده نو د پریزم نه راواپس شوه، واپس را روانه شوه ماشین طرف ته را روانه ده. دا اوس ماشین ته نږدې شوه او کله چې ماشین ته راورسي دا اوس ماشین ته ورسېده. چې ماشین ته راورسېده که نه نو څه چل وشو؟ مونږ له ټوټل سټیشن ای ان زیډ ویلیو راکړه. ښه، خو دا یې څنګه راکړه؟ ځان په دې باندې پوهه کوئ. دا یې داسې راکړه چې مونږ ته خو پته ده د ډسټنس فارمولې په باره کې چې d is equal to t multiplied by sl، مطلب distance is equal to time او بیا دا د speed of light. sl مطلب د speed of light. دا یو بل کې ملټیپلیکیشن وکړي نو د دې هغه ډسټنس راوځي که نه. نو اوس په دې کې دا څنګه راوځي ګوره. دا زموږ سره دا اولنی لاین نه دی، دا زموږ سره څه دی؟ t1 او دا ریفلیکټ چې شو دا لاین زموږ سره څه دی؟ t2. نو فارموله څه ده؟ نو دلته کې خو دوه لایټ دي که نه، نو فارموله شوه 2id t2 minus t1 into sl. بیا څه چل وشو؟ بیا مونږ دا آی ډي پاتې کوله نو دا 2 ته دې خوا ته راوړېدو، دی ورته په ډیویژن کې ولګېدو. ټیک شوه که نه؟ په دې طریقه باندې دا ټوټل سټیشن. اوس دا ټوټل سټیشن دا ټول کار په خپله باندې کوي. ښه، سپیډ آف لایټ په خپله کالکولیټ کوي. صحیح ده. او ریفلیکشن چې تی وشي که نه واپس چې دلته کې راشي دا ټول دی په خپله کالکولیټ کوي. موږ لا ډوبه کار نه ده چې په دې باندې فوکس وساتو، خو دا د دې فارمولې په حساب باندې چې دی دا ای ډي ایم چې دی دی داسې کار کوي. ټیک ده. اوس تاسو به وایئ که نه چې دا سپیډ آف لایټ په موږ څنګه معلومو، چې دا ټوله فارموله بیا موږ په دې کې پوټ کړو، خو دې د هېڅ قسم حاجت هم نشته. او که تاسو خامخا سپیډ آف لایټ معلومو نو دا پوره میتډ دی که نه، دا به تاسو څه کوئ؟ دا به تاسو بیا ځانله په یوټیوب کې وګورئ. خو ټوټل سټیشن نه چې شعاع پریزم ته راشي او د پریزم نه چې واپس ټوټل سټیشن ته راشي نو دی موږ له نارتینګ ایسټینګ ویلیو راکوي. نو دا د دې فارمولې په وجه باندې. صحیح ده. ما چې ستاسو په علم کې لږ اضافه وشي ډېره زیاته ورکوټې ویډیو ده، خو ما انشاءالله ستاسو لپاره به ډېره فایدهمني. زما چینل سبسکرایب کړئ او خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. جزاک الله. السلام علیکم.